बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। द यू नवी प्रोग्राम सरा ज़यम मशाल खान पनन ورځ مانی یو ډیر اهم او غټ خبر راغلی دی په کوم کې پاکستان او افغانستان ترمنځ چې کومې تجارتي لار وي یعنی ترخم بارډر چې کوم د اتو نه میاشت نه بند شوی او الته چې کوم پاکستانی سټوډنټس کو د ټرکونه وو او گاډي وو نو د خپل ملک ته واپسی حواله سره یو غټه فیصله مخې ته راغلی ده د 12 اکتوبر 2025 نه پس ترخم بارډر چې دی نو دغه صورتحال ډیر زیات پیچیده شوی وو بارډر په مختلف اوقات باندې به کله بند وو او کله به کلاو او د دې بندش وجې نه صرف عام امدورف متاثره شوی بلکې ټولو نه زیات نقصان چې دی نو هغه ترانسپورټرانو ته او تاجرانو ته شوی چې کوم دغه چې کوم گاډي وو هغه په افغانستان کې فساو شوی اعداد و شمار مطابق کوم وګورو نو د 1600 نه زیات پاکستانی ټرکونه او گاډي په افغانستان کې پاتې شوی وو او دا هغه گاډي وو چې کوم مختلف تجارتي سامانونه بوړل او د بارډر د بندیدو وجې واپس رانغل او ټول سامانونه خراب شوی وو په کوم کې چې نتیجه پیادار اله چې کم مالونه چې غي اوړي وو نو هغه ټول خراب شوی وو ډرایوران چې دین هغه د اتو نه میاشتو نه الته کې پاتې شوی دي ترانسپورت چې کوم کمپنیان دي نو هغه دا وینا ده چې موږ کروڑونو روپو نقصان شوی دی او کم سپلای چین چې دی هغه ډیر متاثره شوی دی اوس په دې ټول صورتحالو کې یو اهم پیشرفت دا هم مخې ته راغلی دی چې کوم د پیښور کمشنر ریاض محسود دی دغه په نگرانۍ کې یو اهم جرګه چې دغه منعقد شوی ده په کوم کې مقامی مشران ترانسپورټرز تاجران او سرکاري حکام چې دی نو هغه شرکت کړو د دې جرګې مقصد څه په دې جرګې کې څه خبرې شوې په دې جرګې کې یو تفصیلی مشاورت نه پس یو اهم لایحه عمل طے شوی دی د کوم مطابق چې 11 جون یعنی د سبا ورځ نه د پاکستانی چې کوم گاډي په افغانستان کې پاتې شوی دي دا غي عمل به شروع کیږي یعنی ترخم بارډر به کولاویږي روزانه د سهار نه غرمې 2 بجو پورې د پاکستانی چې څومره گاډي دي ټرکونه دي خلک دي هغه به ترخم بارډر نه پاکستان ته راځي او د غرمې 2 بجو نه پس په چې کوم افغان کډوال دي د هغوی د واپسی سلسله به هم هغه شانتي جاری وي دا فیصله یو متوازن حکمت عملی په تور باندې هم کتل کیږي ځکه چې د دوانو ملکونو ضرورت و هم پوره کیږي او د بارډر مینجمنت و هم بهتر کیږي دینه پهلا بارډر باندې چې دینو زیات تر شکم افغان کډوال اپریشن و صرف هغه یو طرفه ځکه چې پاکستان افغانستان ته چې کوم خلکو نو دغه سلسله خو روانه و خو په پاکستان کې چې کوم گاډي کوم خلکو نو د اغي باندې ډیر زیات پابندیان وي د دې وجه چې کوم ترانسپورت سېکټر نو اغي ته ډیر نقصان شوه او د تاجرانو مطابق کروڑونو روپو مال چې دینو هغه غوي ته پلارو کې خراب شوه وو په دې جرګې کې چې کوم نمائندگان شریک نو هغه ټول نه زیات زور هم په دې خبره ورکو چې د بارډر بندیدو یا محدود دغه کولاویدو وجه سره صرف تجارتي نقصان نه دي شوی بلکې د دوانو ملکونو ترمنځ چې کوم اعتماد او کوم رابطې وي هغه متاثر شوی دي ځکه هغه دا مطالبه وکړي چې مستقبل کې داسې صورتحال نه بچ کېدو د لپاره یو مستقل او یو واضحه پالیسی جوړ شي چې کوم سره عوام سره ترانسپورت او تجارت بلا تعطل چې دینو دا هم روان وي بل طرف ته حکام دا هم وایي چې یو نوې نظام عارضی طور باندې یو منظمه طریقې په تحت روانېدل پکار دي چې کوم سره د دواړو طرف امدورفت چې دی نو هغه کنټرول شي او هیڅ قسمه بدنظمی بیا پیدا نشي 11 جون یعنی سبانا چې کوم دا عمل به شروع کیږي نو دا صرف هغه گاډیو د پاره دی چې کوم اغي ته ریلیف ملاويږي چې کوم د اتو نه میاشتنه په افغانستان بارډر سره ولاړ دي او ډرایوران چې کوم شدید مشکلات ښکار شوي دي د دې فیصلې نه چې کوم ترانسپورت او بزنس کمیونټي د نوغي طرف نه یو مثبت پیشرفت هم قرار شوی دی چې د سره دا سوال هم پورته کیږي چې دا نظام به مستقل بنیادونو باندې روان وي یا نه ځکه چې ماضي کې کوم وګورو نو بارډر د کولاویدو او د بندیدو چې کوم دورو نو هغه ډیر کم وو کله به کولاو کله به بند او چې سره عدم استحکام هم پیدا شوی وو ترخم بارډر باندې چې کوم پاکستان گاډي دي داغي واپسی فیصله چې دا نو دا نه صرف یو انتظامی اقدام دی بلکې دا زرګونو خاندانونو د پاره یو ډیره غټه خوشخبری هم ده چې کوم د میاشتو نه ذرایع آمدن په انتظار کې وو موږ امید کوو چې راتلونکي ورځو کې د عمل چې د مکمل شفافیت او تسلسل سره روان وي چې کوم سره د دواړو ملکونو ترمنځ تجارت او رابطې چې د نو دا نور هم مزید بهتر شي تر نیکسٹ ویډیو پر راکې ماته اجازه تل الله پامان